خبر د روسیې او تاجکستان مشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهرکلی کوم د روسیې رسنۍ وایي چې تاجکستان او روسیې ولسمشران پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. ټاس خبري اژانس د تاجکستان جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر له قوله خبر ورکړی چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحدي وروستي پرمختګونو په اړه بحث کړی دی. د تیر شنبه په ورځ د تخار فعالیت د خواجه غار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې پر ناڅرګندو اهدافو او توغندي ولګېدل چې مسؤلیت داعش وسوال ډلې ومانه. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا خیر چارې.